لبيك رمضان لبيك رمضان بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د رمضان دوهمه لسیزه چې د مغفرت لسیزه او پای ته ورسېده. الله تعالی دې وکړي چې د نړۍ ټول مسلمان امت باندې د رمضان المبارک د مغفرت شپې او ورځې په خیر او عافیت سره پای ته رسېدلی وي. څرنګه چې د مغفرت لسیزه پای ته ورسېده نو د دوزخ څخه د ازادۍ یا نجات ورځې پیل کیږي. دا چې دا لسیزه د دوزخ څخه د نجات لسیزه ده، نو باید ځانګړي عبادتونه وکړو تر څو د الله تعالی د عذاب څخه خلاصون ترلاسه کړو. په دې لسیز کې موږ باید څه وکړو؟ استغفار او الله تعالی څخه د تیرو ګناهونو بخښنه وغواړو. موږ د خپلو زړونو صفا کولو هڅه وکړو او نورو ته مو بخښنه وکړو. قرآن کریم تلاوت کړو، روژې فضیلت مو درک کړو او د خیرات، صدقې او نیکو اعمالو همت مو درک کړو. د شپې عبادتونه مو پام وکړو، تهجد وکړو او د مغفرت دعا یې وکړو. الله تعالی زموږ عبادت قبول کړي او زموږ ګناهونه وبخښي. لبيك رمضان لبيك رمضان